الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترمو، موږ خپل کوشش دا کوله چې موږ دغې مقدسې جلسې ته ښه وختي ځان راورسو، خو هوا هم خرابه وه، زمیني لاره هم خرابه وه، نو ځکه شیوخو، علماء کرامو ټولو به شاید انتظار کړی، ستاسو نه د دې انتظار معافي غواړو. د خوست ولایت محترم مشرتابه، د قدر وړ علماء کرامو، محترمو مشرانو، مجاهدینو، فارغ شویو علماو او حافظانو او ټولو محترمو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د الله تعالی د دربار څخه درته پوره صحت او عافیت غواړم. ډېر د خوښۍ او ویاړ ځای دی چې نن ورځ په خوست ولایت کې د علماو او حافظانو د دستاربندۍ په مقدسه او منوره غونډه کې ګډون کوم. د هر څه وړاندې د قرآن پاک حافظانو، علماو او د دوی کورنۍ ته د دغې مقدسې دورې د بشپړولو له امله د زړه له کومې مبارکي وایم او دعا کوم چې د دین او خاورې رښتیني خادمان شي. محترمو حاضرینو، د اسلامي تاریخ په اوږدو کې ثابته ده چې مدارس د اسلامي ټولنو د دیني علم، جهاد، د نبوي اخلاقو د ترسیخ، د دیني شعور او هویت ساتنې، د روحي او فکري روزنې او د اسلامي نهضت هغه منور او مقدس مرکزونه دي چې هره اړیکه یې په دیني معنویت او روحانیت ولاړه ده. ټولنو ته هغه هستي وړاندې کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل وارثان بللي او امت د اخلاقو او نبوي چلند معیار ګرځي. له بله طرفه تاسې ټول د دې ستر واقعیت شاهدان یاست چې په افغانستان کې د مقدس جهاد د فرضیت اسلامي روایت په مدارسو کې په رښتینې بڼه ظهور وکړ. دا روایت له مدارسو راوټوکېدی، کلیو او ښارونو ته یې سرایت وکړي او په داسې دوامداره مقدسه مبارزه بدل شو چې سترو کفري لښکرو ته یې شرموونکې ماته ورکړه، داسې ماته چې دوی خپله هم پرې اعتراف کوي. له دې معلومیږي چې مدارس یوازې دیني عالمان او حافظان نه روزي، بلکې د ټولنې د فکري اسلام، د غیر اسلامي فرهنګونو پر وړاندې د مبارزې او د اسلامي روایتونو د ظهور او ساتنې په برخه کې هم ځانګړی رول لري. ځکه خو ډېره مهمه ده چې مدارس خپل اصلي مسیر په هر ډول حالاتو کې ثابت او راسخ وساتي او توجه یې بلې خواته وانه وړي. خدای مه کړه که لږ هم دا مسیر زیانمن کېږي، نو ټولو هغو اساسي دیني مکلفیتونو او مسؤلیتونو ته زیان رسېږي چې مخکې مې ورڅخه یادونه وکړه او نسلونه او ملتونه ورسره د انحراف او کزلیت ښکار کېږي. فارغ شویو
علماو او د قرآن پاک حافظانو تاسې او ستاسې کورنۍ ته یو ځل بیا د دستاربندۍ د دغه لوی او تل پاتې اعزاز له امله مبارکي وایم او دعا درته کوم چې دا دستارونه دي د دین او خاورې د عظمت او سرلوړي دستارونه شي. له تاسې مې هیله او غوښتنه دا ده چې په خپل علم عمل وکړئ، نورو ته وروښیاست، په خپله برخه کې لا ډېره مطالعه وکړئ او هېڅکله مه پرېږدئ چې کله علم درته هېر شي